3 سال کې چې میږه د انار کاروبار مو تیم کړه دا 10 انارو میش په 1800 1600 خرڅول 2000 زیات نه زیات چې ګران شل 2000 کندهاري اوس دو ځل چې کندهار بن شو دا 3000 4000 8000 کې مخرج کړه دا 6000 کې مخرج کړه دا او هغه په نسبت دا درګون ګران شوه دی سوکانه دی او ایران انار هم مونږ په 2200 کې خرڅول هغه 5000 6000 7000 کې هغه اوس خرڅيږي 4000 کې ډیمیج خرڅيږي او روغ انار چې دا 5000 4500 نن ریټ چلے دلې دي او نن د سیزن کې بالکل د انار شټیج ختم شو نه دا او ډیر زیات ګران دي بس انار شتانه او زکه ګران دي چرته 2 गाड़ी راشي کله 3 गाड़ी راشي یار د لارې معلومات خو نشته راته خو خلک وای چې د ایران په لار راځي مارکیټ کې نشته دا 10 پیچای ما اخستې دي سار وختینا او ته اوس یو غناغه 10 پیچای دي ور خراب ته روټای چای ته پسوچ کی او توان د روزانه مونږ دا غواړي چې د دواړه مشوران چې تیم دي دواړه په خپل کې صلح وکي د عوامي دواړه عوامي ته تکلیف ته افغانستان عوام دي که پاکستان عوام دي او د دوی ته زیات پکې تکلیف ته چې دواړه شاه مزدور غوندي صلح وشي